د ژوب اوسیدونکی عبدالله خان مندوخیل د خپل مړه سوي زلمي زوی عکسونو ته ګوري. د هغه 23 کلن زوی محمد عثمان یو نیم کال وړاندې د ژوب او کوټې ترمنځ پر لوی سړک د یوې ترافیکي پیښې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د زوی د مرګ صدمه یې لا هم له وجوده وتلې نه ده. د ماښام تر لمانځه مخکې ټلیفون راته وسولې، وایي چیرې یې سړی؟ زه خو دلته یم. وایي داسې دی چې محمد عثمان اکسیډنټ کړی دی. بیا یې 3 شپې دلې وو، یقینا بیا لاړو لیاقت نیشنل هاسپیټل ته، هلته یو هفته بس په دغه کشمکش کې ولی. نو بیا تقریبا 12 مۍ د شپې 4:30 پونې 5 بجې ټایم باندې بس بیا د الله فقار شو. عبدالله خان زیاتوي چې د هغه د زوی په شمول ډیری انسانانو پر دغو سړکونو د ترافیکي پیښو له امله ژوند بایللی، چې په خبره یې دغه سړکونه د ډیری نقصونو ترڅنګ په معیاري ډول د ترافیک د اصولونو برابر نه دي جوړ کړل سوي. کوم دا موډونه دي په دې کې چې کوم سوپر الیویشن په طریقه باندې روډ جوړېدن، هغه احتیاط نه دی سوی. یوه او په ټرانس کې د پریکاشنز دپاره نه بورډ شته، او نه بیا داسې دی چې د NHA والا ټایم ټو ټایم وزټ کوي په روډ باندې. یو هیوي چوک سپیډ وایي یا غلط ډرایوینګ کوي، هغه ودرې یا یو څه انسټرکشن ورکړي. په بلوچستان کې د کوټې او کراچۍ لویو لارو د خطرناکو سړکونو په توګه شهرت ترلاسه کړی، چې د مسافرو لپاره هر وخت دوامداره ګواښ وي. دی روز نه درغلی، دی چکر ما نه دی راولی چې ما اکسیډنټ نه دی لیدلی. روډ مسلې دا دی، روډ سنګل دی، روډ سنګل دی، دغه وجه مسلې دی. او بل دا دی چې روډ ډریویشن دی، زیاده ډریویشن دی. د روډ پر حواله باندې په موډ کې د بورډ نسته، بریکټ یې نسته، سړی سفر پر وکړي. اوس پنجاب په روډ چې ووځي خامخا بریکټ دی، ګرد ډرایورینګ په بریکټ باندې کوي. د بلوچستان پر لویو لارو د ترافیکي پیښو پر وخت د بیړنۍ درملنې او مرستې ورکولو ژغورونکې ادارې 1122 ډایرکټر پلانینګ او ډیولپمنټ سمیع الرحمن وایي یوازې په کال 2024 کې 393 انسانان د یاد ایالت پر لویو لارو په ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي. 2024 کې ټوټل 21,000 نه زیات اکسیډنټونه شوي دي. په دې کې د 90,000 خلک ټپیان شوي دي او 303 خلکو ژوند ترلاسه کړی. 2019 څخه تر ننه پورې 58,000 خلک اکسیډنټ شوي دي او په دې کې 80,000 خلک ټپیان شوي دي او 1400 خلکو ژوند ترلاسه کړی. سمیع زیاتوي چې پر سړکونو د پیښو کمی به هلته ممکن سي که چیرې حکومت دغه سړکونه پلن کړي او خلک د ترافیک پر اصولونو او قانون باندې عمل وکړي. ګردې سنګل رویا دي، نو په یوه روډ باندې له دواړو خوا د ښه ټرافیک روان وي، نو د حادثو غټ وجوهات کې دا یو غټ وجه دغه ده. دلته چې کوم د ټرافیک رولز وایلیشن کاږي کوي، هغو ته د جزا او د سزا کنسپټ نشته. که دا کنسپټ جوړ سي او لږ خاشه په دا ترافیکي قوانین باندې سختي باندې عمل درآمد وشي، په حادثات کې به ډېره کمی راځي. د چارواکو په خبره د پاکستان 40 سلنه اوږدې هایوي یا لوی سړکونه په بلوچستان ایالت کې دي. یو لوري سړکونه په بې احتیاطي موټر چلول او د ترافیکي قوانینو نه پلي کېدل د ترافیکي پیښو تر ټولو لوی لاملونه دي. ځکه خو اوس دغو لارو ته د وژونکو لارو نوم ورکول سوی دی. حمید الله ستوری شیراني DW کوټه.